نور هیڅ پوهېږم نه، صرف بس دا یو خبره یو انځورګر مې په دماغ کې فنپاره جوړوي او یو نجار مې په ترخه زبان د فکر تراشي. پیژندګلي مې د سپېڅلې عقیدې سره کوي، هغسې بیا مې احتیاج کې د یو پاکې جذبې او را په زړه کې یو کیسه د مور د ستړي ژوندون ښه مې یادېږي. هغه ورځ زمانه نه هېرېږي چې د سړک په غاړه مور به مې خیرات وغوښتلو او زه بیا سم د ځان سره په لوپټه وده کړم. دواړه لاسونه به یې پورته کړه، د خدای په نامه لږ څه خو راکوئ چې بچی راته د لوږې نه مړي، او په بدل کې به هر چا له جنتونه غوښته. ویل به یې خدای دې د دې ټول جهان بادشاه کروره الله دې تاله بدلونه یو په سله درکړي. په ما راټیټه به شوه، ښکل به یې کړم په دواړه مخه، زما د مخ نه به یې زر زر خولې وچکړلې، په لوپټه باندې به یې هم رانه مچان وشړل. خو نظامه پولیسان هم فقیرانو پسې سم ګرځېده. زه یوه ورځ د خپلې مور په غېږ کې غر کولومه چې یو پولیس والا مې مور د ویښتو ونیوله او په شنه لښته یې بېدرېغه ګزارونه ورکړه. سمه یو لښته زما ملا پورې رالې وشوله، د خوبه پاڅېدم، ما ورانې ورانې کړکې وکړې، مور مې راجوخ کړمه، سینې ته شوه په ما راماته. ما مې د مور په ترخ کې سر ورکړو، د ډېرې یرې دواړه لاسونه مې د مور نه راچاپېره کړل. د مور د سترګو نه به اوښکې زما خولې ته راتلې، زما وښکو باندې به راوبهېدې راوبهېدې او یخې به شوې. بیا هره شپه به خپل ځان له ټکورونه ورکول، په دغه حال کې به یې هم زما ډېر خیال ساتلو، که ما میتیازې به هر څنګه ورته جولی کې وکړې، هېڅ په یو حال کې د غېږې غورځولی نه یم. په کومه شپه به چې زه ګرمې تبې ونیومه، هغې به سمه دا زه په سکو شپه تېره کړه. بلا مودې وشوې، قسمه بلا مودې وشوې چې مور زمانه نه هېرېږي، هغه زبېرګي هغه ټکور زمانه نه هېرېږي. بس د یو ورک احساس مینت مې لا غوږونو کې دی، هم مې د لښتې چاپ په ملا پورې لا هغسې دی. زه چې دا نن پولیس ووینم نو ویرېږم، زر خپلې مور پسې اوتر اوتر نظر وګرځوم، هغسې بیا زه د قربان 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 نارې واورم او د فقیرې مور احساس مې غېږ کې کلک ونیسي او ما به سر ته یو اواز وکړي، د خدای په نامه د خدای په نامه لږ څه خو راکوئ چې بچی راته د لوږې نه مري.